بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. اما بعد. اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، په مخکینۍ خپرونه کې د سورت فاتحې تفسیر او ترجمه ختمه شوه. په نننۍ خپرونه کې انشاء الله د سورت بقرې په تفسیر او ترجمې باندې پیل کوو. د دې سورت نوم سوره بقره ده، اگر که ځینې زموږ مفسرینو تقریبا دې دپاره 10، 12 تر 15 نومونو پورې بیان کړي دي، خو لکن مشهوره نوم د دې سورت بقره ده. او په دغه نوم سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې او همدارنګه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په آثارو کې هم دا صورت مشهور دی. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې د سورت بقرې د آیتونو شمیر 280 دی او د سورت بقرې کلمات 6221 دي او د سورت بقرې حروف 25500 دي. دا علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلي دي. او وجه د ربط د سورت بقرې سورت فاتحې سره دا ده چې سورې بقره په حقیقت کې د ټول قرآن خلاصه ده. سورت بقره په حقیقت کې د ټول قرآن خلاصه ده او د سورت بقرې بنیادی مضمونونه درې دي. اول د الله تعالی ربوبیت، چې الله رب دی، الله پروردگار دی. دویم چې الله رب العزت د عبادت حقدار دی، بل څوک د عبادت حقدار نشته چې د هغه عبادت وشي. دریم د هدایت طلب. نو د سورت بقرې بنیادی مضمونونه درې دي. اول چې الله رب دی، دویم الله د عبادت حقدار دی، دریم د هدایت طلب. نو د سورت فاتحې آخري مضمون د صراط مستقیم هدایت غوښتل دي. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. او په حقیقت کې ټول قرآن د دې په جواب کې دی چې څوک صراط مستقیم غواړي هغه به په قرآن کې دې ته میلاویږي. نو د دې وجې نه د فاتحې نه وروسته متصل سورت فاتحه کیښودل شوه. دا و هغه ربط د سورت بقرې سورت فاتحې سره، اگر که زموږ مفسرینو نور ربطونه هم بیان کړي هغه زه تاسو ته نه بیانوم. او سورت بقره دا مدني دی. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړ، نو د سورت بقرې نزول شروع شه. اگر که ځینې آیتونه په مکې مکرمه کې د حج په وخت کې نازل شوي دي، خو لکن د دې نزول چې شروع شوی هغه وروسته د هجرت نه شروع شوی. او تاسو ته به درنو اوریدونکو معلوم وي چې سوره بقره د قرآن کریم د ټولو نه لوی سورت دی. او په مدینې منوره کې لومبنی سورت چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی هغه سوره بقره ده. په مختلفو مقاماتو کې په مختلفو زمانو کې به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورې بقرې مختلف آیتونه نازلیدل، تر دې چې یو آیت د سورې بقرې هغه آخري آیت د قرآن دی چې نازل شوی دی، چې د دې نه وروسته بیا د وحی سلسله د همیشه لپاره ختمه شوې ده. هغه آخري آیت دا دی چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. الله وایي تاسې وویرېږئ د هغې ورځې نه چې تاسو به ټول رجوع کیږئ په هغه کې الله ته. دا آیت په 10 د ذوالحجې د منا په مقام کې د حجة الوداع په وخت کې په محمد رسول الله باندې نازل شو. دا قرطبي لیکلي د دې نه وروسته د وحی سلسله د همیش لپاره بنده شوه، بیا آیت نه دی نازل شوی. آخري صورت اذا جاء نصر الله دی، او آخري آیت چې په قرآن کې نازل شوی چې د هغه نه وروسته بیا وحی نه ده راغلی هغه دغه آیت دی چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، چې د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 80 یا 90 ورځې ژوندی و او وروسته د هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. د سورې بقرې فضائل.
ما مخکې تاسو ته ویلې چې دا د قرآن کریم د ټولو نه لوی صورت دی او په ډیرو احکامو باندې مشتمل دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو سورې بقره لولئ ځکه چې د سورې بقرې په لوستلو کې برکت دی. او رسول الله وایي چې د سورې بقرې په پرېښودلو کې حسرت او بدنصیبي ده. او څوک چې سورې بقره لولي اهل باطل به هیڅکله په هغه باندې غلبه پیدا نه کړي، هغه به پرې کامیاب نشي. امام قرطبي لیکي چې د اهل باطلو نه مراد جادوګر او کوډګر دي. څوک چې سورې بقره لولي نو د هیڅ چا جادو به په دې باندې اثر نه کوي. همدارنګه علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې محمد رسول الله وفرمیل په کوم کور کې چې سورې بقره ولوستلی شي او د سورې بقرې تلاوت وشي نو شیطان د هغه ځای نه وتښتي، هغه کور ته بیا نه داخلیږي. همدارنګه علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې سورې بقره سنام القرآن او ذروة القرآن ده. سورې بقره سنام القرآن او ذروة القرآن ده. سنام او ذروه د هر شي اوچت ځای ته وایي. اعلی او افضل اوچت ځای ته سنام ویل کیږي، لکه د غوا یا د اوښ په هغه باندې چې هغه قوباني هغه ته سنام ویل کیږي په عربي کې، ځکه چې هغه هم اوچت دی. همدارنګه چې کله به د سورې بقرې هر آیت نازلېدلو د نازلېدلو په وخت کې به 80 فرشتې په جلب کې نازلېدلې. او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو حدیث کې راغلی چې د رسول الله نه روایت کوي چې دې صورت کې یو آیت دی چې د قرآن کریم په ټولو آیتونو کې اشراف او افضل دی، چې هغه آیت آیت الکرسی ده. همدارنګه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د سورې بقرې 10 آیتونه داسې آیتونه دي که هغه آیتونه چیرې څوک شپې ولولي په هغه شپه به پیریان شیطانان کور ته نه داخلیږي. دا او د دې اولاد به په دغه شپه د څه آفت نه، د مرض نه، د غم نه، د خفګان نه د الله په حفظ و امان کې وي. حضرت عبدالله ابن مسعود وایي چې په سورې بقرې کې 10 آیتونه داسې آیتونه دي که هغه څوک شپې ولولي نو هغه شپه به شیطانان پیریان د دې کور ته نه داخلیږي. دا د دې اولاد او د دې کورنۍ به په دغه شپه باندې د آفت نه، د مرض نه، د غم نه، د خفګان نه د الله په حفظ و امان کې وي. او که چیرې وای دا آیتونه په یو لیوني باندې ولوستلی شي نو هغه لیونی به الله جوړ کړي. هغه 10 آیتونه دا دي. 4 آیتونه د سورې بقرې په شروع کې، 4 آیتونه د سورې بقرې په شروع کې دي چې هغه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا 4 آیتونه په شروع کې دي او 3 آیتونه د سورې بقرې په لمنځ کې دي چې هغه آیت الکرسي او د آیت کرسي نه وروسته 2 آیته. آیت الکرسی د آیت الکرسی نه وروسته 2 آیته او بیا د سورې بقرې آخري 3 آیتونه چې د سورې بقرې په آخر کې دي. نو کومه شپه چې په کور کې دا 10 آیتونه د سورې بقرې ولوستل شي هغه کور ته به نه شیطان راځي نه به پیریان راځي او دی د ده اولاد او د ده کورنۍ به د آفت نه، د مرض نه، د غم او د خفګان نه د الله په حفظ و امان کې وي. او وایي که دا آیتونه په لیوني باندې ولوستل شي الله به هغه لیوني ته هم شفا ورکوي. او د مضامینو د احکامو په اعتبار سره هم سورې بقرې ته الله یو خاص امتیاز ورکړی دی. قرطبي لیکي چې ما د خپلو بزرګانو نه اورېدلي دي چې په سورې بقره کې قرطبي هم د ابن عربي عبارات را نقل کوي چې په سورې بقره کې 10 اوامر، 10 نواهي، 10 حکمتونه، 10 خبرونه او 10 قصې دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د قرآن د راز نه ځان خبر کړو چې الله قرآن د څه لپاره نازل کړی. او د دې نه پس په دې صورت کې الله رب العزت اول د ایمان بنیادی اصول بیانوي چې هغه توحید، رسالت او همدارنګه آخرت په اجمالي طور باندې.
او د دې صورت په آخر کې الله رب العزت بیا ایمان مفصل بیان کړی دی چې آمن الرسول بما انزل الیه د دې ځنه مفصل بیا بیان شوی او د دې صورت په منځ کې د ژوند هره شعبه که عبادت دی که هغه معاملات دي که ژوند دی اخلاق دی همدارنګه د ظاهر او د باطن اصلاح همدارنګه د هدایاتو بنیادي اصول الله د صورت په منځ کې بیان کړي دي چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم سره هغه الله چې هغه بېحده مهربان دی الرحیم هغه الله چې هغه رحم کوونکی دی الف لام میم دا د حروفو مقطعاتونه دي وروسته به تاسو ته دې تفسیر وړاندې شي چې په دې باندې څوک نه پوهیږي ذلک الکتاب دغه کتاب لا ریب فیه په دې کې هیڅ شک و شبه نشته ذلک الکتاب دا قرآن داسې کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته یعنې دا قرآن د الله له طرفه دی او په دې کې که څوک شک وکړي چې دا د الله له طرفه نه دی په دې کې هیڅ شک نشته څوک شک نشي کولی او دا قرآن داسې کتاب دی هدن للمتقین چې دا هدایت دی متقیانو لپاره یعنې هغو کسانو لپاره چې هغه د الله نه ویریږي اوس الله رب العزت صفات د متقیانو بیانوي چې متقیانو لپاره 5 صفتونه دي اول صفت الذین متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان لري په غیب باندې متقیان هغه کسان دي چې هغوی ایمان لري په غیب باندې هغه څه چې د دوی د سترګو نه پټ دي خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د وحی په ذریعه بیان کړي دوی په هغوی باندې ایمان لري دا اول صفت دویم صفت ویقیمون الصلات دوی اقامت د مانځه کوي قایم ساتل د مانځه دا چې مونځ په پابندي سره په خپل وخت کې د ټولو شرطونو او ارکانو سره ادا کوي دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون او هغه څه چې موږ دوی ته ورکړي د هغو نه د الله رب العزت په لاره کې خرچه کوي کومه مال او دولت او سرمایه چې موږ دوی ته ورکړي د خپلو مالونو نه د الله په لاره کې پاره د نیکو کارونو دوی هم خرچه او مصرف کوي څلورم صفت او متقیان والذین متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه کتاب باندې ای پیغمبره انزل الیک چې نازل شوی ستا طرف ته په دې ایمان لري وما انزل من قبلک او دوی ایمان لري په هغو کتابونو نه چې نازل شوي دي ستا نه مخکې په نورو انبیاو باندې پنځم صفت وبالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې هم یقین لري چې د قیامت د حساب او د کتاب ورځ موږ او تاسو پسې را روانه ده نو الف لام میم دا حروف مقطعات دي زموږ مفسرینو په دې کې ډېر بحث کړی د ډېرو صورتونو په ابتدا کې د څو حرفونو نه مرکب یوه کلمه راوړلې شوې ده لکه الف لام میم حام میم الف لام میم صاد داسې ډېر زیات د صورتونو په ابتدا او په شروع کې د څو حروفو نه مرکبه یوه کلمه راوړل شوې په اصطلاح کې دې ته حروف مقطعات وایي او په دې کې هر حرف جدا جدا ساکن لوستلی شي الف لام میم ځینې زموږ مفسرین فرمایي چې دا د هغو صورتونو نومونه دي یعنې د کم صورت په ابتدا کې چې دا حروف مقطعات راغلي دا د دغه صورتونو نومونه دي او ځینې نور مفسرین وایي نه چې دا حروف مقطعات چې د هر صورت په ابتدا کې راغلي دا د الله رب العزت د نومونو رمز دی د الله رب العزت د نومونو رموز دی لکن جمهور صحابه او تابعین کرام او جمهور علما هغه دا وایي چې دا حروف رموز او اسرار دي او د دې علم غیر د الله نه بل چاته نشته دی او کیدای شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې علم د یو راز په صفت باندې ورکړی شوی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع شوی وي چې د دې تبلیغ د خپل امت ته مه کوه د دې وجې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې حروفو په تفسیر او تشریح کې هیڅ کم روایت نه دی راغلی یعنې په تفسیر او تشریح کې څه نه دي نقل شوي د رسول الله نه او علامه قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې دغې رای ته ترجیح ورکړي او د آخرت په ورځ باندې چې دا کومه راز د الله دی او د رسول الله ترمنځ دی دا به بیا ټولو مسلمانانو ته بیا ښکاره شي امام شعبي سفیان ثوري
او اکثره محدثین دا وایي چې په هر آسماني کتاب کې د الله رب العزت څه خاص رمز او د الله رب العزت څه خاص اسرار وي. دغه شان د حروف مقطعات په قرآن کې د الله رب العزت راز دی، په دې وجه چې دا د هغه متشابهاتونه دی چې د هغې علم صرف الله تعالی ته دی، بل څوک په هغه باندې نه پوهیږي. او دې علماو لیکلي چې په دې کې بحث او خبرې اترې هم جایز نه دي چې ته وایې چې ولې داسې وشو، ولې موږ ته تشریح ونه کړه. لکن د دې باوجود دا به زموږ د فایدې نه خالي نه وي. زموږ لپاره اول په دې باندې ایمان، بیا لوستل چې دې باندې ایمان راوړو او دا ولولو، دا به د اجر ثواب نه خالي نه. اگر که ځینې زموږ د مفسرینو متاخرینو مفسرینو د دې و هغه ظاهري ترجمه هم موږ ته کړې ده. همدارنګه د خلفاء الراشدینو د حضرت عبدالله ابن مسعود او د نورو صحابو هم د عقیده ده چې دا د الله تعالی اسرار دي. موږ له پکار ده چې په دې باندې ایمان راوړو او څنګه چې راغلي همدغه شان به د دې تلاوت کوو. د معنا معلومولو لپاره موږ ته دا پکار نه چې په فکر کې پرېوځو او د دې حروفو مقطعات معنا معلومه کړو، دا موږ ته ضرور نه ده. او ځینې مفسرینو چې د حروف مقطعاتو کومه معنا نقل کړي د هغوی مقصد صرف تمثیل، تنبیه او تسهیل دی. دا نه چې د الله تعالی رب العزت مراد همدغه ده چې موږ بیان کړې ده. د هغو مقصود صرف تمثیل، تنبیه، تسهیل او تمثیل دی. دا نه چې کومه معنا دوی بیان کړې دا د الله رب العزت مراد هم وي. نو الله رب العزت فرمایي چې دا کتاب داسې کتاب ده چې بلکل په دې کې د شک او د شبهې گنجایش نشته. اگر که ځینې جهال او ځینې ناپوهان په دې کې شک کوي، خو چې هغه خبره چې هغه یقیني وي په هغې کې شک داسې دی لکه عدم شک، هغه شک ته بلکل اعتبار نه ورکوو. قرآن د الله له طرف نه په محمد رسول الله باندې نازل شوی، دا یقیني خبره ده. اگر که مشرکین او کفار په دې کې شک کوي، د هغو شک داسې دی لکه چې بلکل شک نه وي. او الله رب العزت دا وایي چې دا قرآن داسې کتاب دی چې دا هدایت دی د متقیانو لپاره. دا هدایت دی د متقیانو لپاره. اوس به راشو ذالکه کې. زموږ علما په دې باندې پوهیږي چې په علم لغت کې ذالکه اشاره کیږي یو بعید شي ته. ذالکه باندې اشاره کیږي یو بعید شي ته، او قرآن کریم خو زموږ په مخه کې پروت دی. لکن مفسرینو لیکلي دي چې الله رب العزت دلته په ذالکه باندې اشاره کړې ده. دا اشاره د دې ته چې په سورت فاتحه کې د کوم صراط مستقیم درخواست شوی و، دا ټول قرآن د هغه درخواست د قبولیت په شکل کې جواب دی. په سورت فاتحه کې چې د کوم صراط مستقیم درخواست او غوښتنه شوې وه، دا ټول قرآن د هغه درخواست او د هغه غوښتنې د قبولیت په شکل کې جواب دی. او د صراط مستقیم تشریح او تفصیل دی چې مطلب یې دا دی چې موږ دا دعا واورېده او قرآن مو راولېږو چې د هدایت لمر دی تاسو لپاره. څوک چې هدایت غواړي هغه د قرآن ولولي او ځان دې په دې قرآن باندې پوه کړي او د قرآن د اوامرو او د احکامو مطابق دې عمل وکړي. او الله وایي چې بیا په دې کې هېڅ شک شوبه هم نشته. په یو کلام کې د شک او د شوبې دوه صورتونه دي. یو دا چې پخپله په کلام کې غلطي وي، نو هغه کلام د شک او د شوبې ځای دی چې په هغه کې ته شک وکړي. دویم دا چې د ته ولې د ستا د پوهېدونکي یا ویونکي په فهم کې هغه غلط وي، نو په دې کې کلام د شک او شوبې محل نه وي. په یو کلام کې د شک او شوبې دوه صورتې، یو دا چې په خپله کلام غلط وي، نو هغه کلام د شک او شوبې ځای دی. دویم دا چې ته پرې نه پوهېږې، تا ته غلط ښکاري، نو دا کلام د شک او شوبې محل نه دی. نو الله رب العزت وایي که د چا پوهه کږه وي یا پوهه کمه وي، هغه ته په دې کلام کې شک او شوبه وشي، نو دا قرآن د شک او د شوبې ځای نه دی. په دې کې بلکل شک او شوبه نشته دی. اگر که ځینې خلکو پکې شک او شوبه کړې ده، خو هغو شک و شوبه داسې ده لکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي هدن للمتقین. دا قرآن هدایت دی، دا قرآن لارښود دی هغه چا لپاره چې هغه د الله نه ویریږي. که دلته څوک ووایي چې قرآن خو د ټول مخلوق دپاره د ټول عالم دپاره هدایت او لارښود دی، نو څنګه دلته الله رب العزت متقیان خاصوي؟ موږ په سورې فاتحې کې د هدایت درجې بیان کړې چې د هدایت 3 درجې دي. یوه درجه د ټولو انسانانو بلکې د ټولو حیواناتو لپاره، دویمه درجه د مؤمنانو لپاره، دریمه درجه د خاصو مقربینو لپاره، چې بیا د دې درېیمې درجې هیڅ که حد او انتها نشته. د قرآن کریم په مختلفو ځایونو کې چېرته چې عام هدایت راغلی،
همدارنګه چېرته خاص هدایت راغلی نو دلته د الله رب العزت په کلام کې د خاص هدایت ذکر دی. په دې وجه د متقیانو تخصیص شوی دی. نو په دې کې دا شبه په کار نه ده چې هدایت زیات ضرورت خو هغه خلکو ته دی چې متقیان نه دي، ځکه د دې پوره تحقیق نه معلومه شوه چې دلته د متقیانو د خصوصیت نه دا نه لازمیږي چې د قرآن د غیر متقیانو دپاره هدایت نه وي. یعنې دا چې متقیان د قرآن نه ډیره ګټه اخلي د هغه کسان نه چې هغوی متقیان نه دي. یعنی مخصوص هدایت چې د آخرت د نجات ذریعه جوړه شي هغه صرف د متقیانو حصه ده. اگر که قرآن د ټول مخلوق لپاره لارښود او رهنما دی، خو لکن د هدایت درې درجې وي. هغه درېیمه درجه د خاصو مقربینو دپاره ځانګړې شوې وه چې د دې درجې کومه حد انتها نشته. او د قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې چیرته عام هدایت ذکر شوی او چیرته خاص هدایت ذکر شوی نو د الله رب العزت په کلام کې دلته خاص هدایت راغلی، د دې وجې نه د متقیانو تخصیص شوی. نو دې کې دا شبه په کار نه ده چې هدایت زیات ضرورت خو هغه خلکو ته دی چې متقیان نه دي، ځکه د دې پوره تحقیق نه تاسو ته دا معلومیږي چې دلته د متقیانو د خصوصیت نه دا نه لازمیږي چې قرآن د نورو متقیانو دپاره هدایت نه وي، بلکې ډیره ګټه چې د قرآن نه اخلي هغه یې متقیان اخلي. او الله رب العزت په دې صورت کې د متقیانو صفتونه موږ ته هم بیان کړه چې ما تاسو ته اجمالي طریقې باندې بیان کړه چې د متقیانو 5 صفتونه دي چې هغه 3 صفتونه الله رب العزت دلته بیانوي: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. متقیان هغه کسان دي چې هغه د الله نه ویریږي، او د هغه کسان دي اول صفت یې دا دی چې یؤمنون بالغیب، چې دوی ایمان راوړي په غیب باندې، یعنی هغه څیزونه چې دوی لیدلي نه دي او په محمد رسول الله باندې د هغه وحی نازل شوې ده، دوی په هغه باندې ایمان لري. په قرآن کریم کې د غیب نه مراد هغه ټول څیزونه دي چې د هغې خبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی، او د هغې علم د عقل په بداحت سره او د حواسو په واسطې سره هغه نشي حاصلېدلی، چې په دې کې د الله رب العزت ذات او صفات هم شامل دي، تقدیري امور، د جنت او د دوزخ حالات، د قیامت او په دې کې پېښېدونکي واقعات، همدارنګه ټول آسماني کتابونه او ټول مخکې نبیان، دا ټول په دې بالغیب کې شامل دي چې د هغې تفسیر د سورت بقرې په ختم باندې چې آمن الرسول، بیا دلته الله رب العزت د دې تفسیر کړی دی. نو د مؤمنانو او د متقیانو صفت چې دوی ایمان بالغیب لري، نو د ایمان بالغیب معنا دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم هدایات او تعلیمات راوړي دي هغه ټول په یقیني طور باندې د زړه نه منل. شرط دا دی چې د دې تعلیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په قطعي طور باندې ثابت وي. دا معنا د ایمان بالغیب ده. ایمان بالغیب معنا دا شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم هدایات او تعلیمات راوړي هغه ټول په یقیني طور باندې د زړه نه منل، او متقیان دا مني. هغه څوک چې صرف پرې پوهېږي دې ته ایمان نه ویل کیږي، ځکه ابلیس او شیطان او ډیر کافرانو ته هم د قرآن پوهه حاصله ده، نو هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې یقین او صداقت نه لري، نو هغوی ته مؤمنان نشو ویلی. دویم صفت د متقیانو څه دی؟ ویقیمون الصلات، دوی مونځ کوي. د اقامت معنا صرف د مونځ کولو نه ده، بلکې مونځ په هر اړخ او هر حیثیت سره د صحیح کولو نوم اقامت ده، چې د مانځه ټول فرائض، واجبات، مستحبات، بیا په هغه باندې همیشه والی، دا ټول د اقامت په مفهوم کې داخل دي. صرف دا نه چې زه مونځ کوم دا د متقیانو صفت دی، بلکې نه مونځ چې کوې په هر اړخ او په هر حیثیت سره صحیح ادا کړه، د هغه فرائض، واجبات او مستحبات، او په مانځه باندې همیشه والی هم، په مانځه باندې همیشه والی هم. او دلته د مانځه نه څه خاص مونځ مراد نه دی، بلکې فرائض، واجبات، نفلي منځونه، دا ټولو ته د ویقیمون الصلاة لفظ شامل دی. او دریم صفت د مؤمنانو ومما رزقناهم ینفقون، په دې کې هر قسم خرج داخل نه دی، بلکې هغه خرج او هغه مصرف په دې کې داخل دی چې هغه د الله رب العزت په لاره کې وشي، که هغه زکات وي یا نور واجبي یا نفلي صدقې وي، ځکه چې قرآن کریم چیرته د لفظ د انفاق ذکر کړی دی عموما هغه په نفلي صدقو یا په عامه معنا کې هغه استعمالیږي. په قرآن کریم کې چیرته چې لفظ د انفاق ذکر شوی وي عموما هغه یا په نفلي صدقو کې یا په عامه معنا کې چې هغه عامه معنا یې چې فرائض وي او نفلو هلته استعمالیږي.
د فرض زکات دپاره عموما لفظ د زکات راځي او دلته الله رب العزت مما رزقناهم ویلی دي. علما د لغت وایي چې د اصل کې په من ما و هغه من تبعیضیه دی، یعنې مطلب دا دی چې ټول مال د خپل نه بلکې بعضې د هغو مالونو او جایداتو چې موږ ورکړی هغه د الله په لاره کې مصرف کړي، ټول نه. ځکه چې د مال په خرج کولو کې یوه قوي جذبه د شریف انسان په زړه کې پیدا کیږي، ځکه هغه دا وایي چې دا هر څه ما ته راکړي دا د الله دی، دا زما نه دي، دا د الله ورکړه ده او دا د الله له طرف نه ما ته امانت راکړي دي. الله رب العزت زه په دې کې مبتلا کړی یم، الله مانه امتحان اخلي. چاته چې زه دا ورکوم په هغه باندې به څه احسان هم نه کوم، ځکه دا زما شتمني نه ده، دا الله ما ته راکړې ده. دوه صفتونه نور د متقیانو الله رب العزت په وروستني آیتونو کې بیانوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. متقیان هغه کسان دي چې هغوی ایمان لري په هغه کتاب باندې چې هغه په تا نازل شوی، همدارنګه دوی ایمان لري په هغو کتابونو باندې چې ستاسو نه وړاندې په نورو انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې نازل شوي، او همدارنګه په آخرت باندې دغه متقیان یقین لري. د متقیانو 5 صفتونه دي: ایمان بالغیب، د مانځه کول، د الله په لاره کې خرچه کول، څلورم هغه کتاب چې په تا نازل شوی او په نورو انبیاو نازل شوی په هغه باندې ایمان راوړل، او پنځم د آخرت په ورځې باندې یقین ساتل. زموږ مفسرین لیکي چې د الله رب العزت په دې وینا کې د ختم نبوت د مسلې یو واضح دلیل شته. د دې نه دا معلومیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کومه وحی راغلی ده هغه آخري وحی ده. ځکه که د قرآن نه پس بل څه کتاب یا بله وحی وای، نو څنګه چې په دې آیت کې په مخکینیو کتابونو او وحی باندې ایمان راوړل ضروري ګرځول شوي دي، دغه شان به په آینده په راتلونکي نازلېدونکي کتاب او وحی باندې هم د ایمان راوړلو ذکر ضرور وای، بلکې د هغه ضرورت به زیات و د دې نه. ځکه چې په تورات او په انجیل او په ټولو پخواني کتابونو باندې ایمان راوړل خو د مخکې نه جاري او معلوم ول. که چیرې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم د وحی سلسله او نبوت جاري وای، نو ضرورت د دې و چې د دې کتاب او د دې نبي ذکر به زیات اهتمام سره شوی وای، چې وروسته راتلونکی د دې دپاره چې د چا اشتباه پاتې نشي. لیکن که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام ولولو، چېرته دا هم نه دی راغلی چې د متقیانو صفت کې ویلي چې دوی ایمان لري په تا باندې او په تا نه مخکې باندې، او چېرته دا ویلي چې د ستا نه وروسته. نو په دې آیت کې واضح دلیل په ختم نبوت باندې، دا په سلسلې د ختم نبوت باندې دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نبی او پیغمبر نشته. لیکن قرآن چې چېرته د ایمان ذکر کړی، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازلېدونکي وحی او د لومبنیو انبیا علیهم الصلاة والسلام ذکر کړی، د وروسته راتلونکي وحی یا نبي چېرته قطعا په قرآن کې ذکر نشته. صرف دلته نه بلکې تقریبا 40 یا 50 آیتونو کې الله دا بیان کړي دي چې هغوی ایمان لري په تا او په تا نه په مخکینیو انبیاو باندې، وروستنی ذکر چېرته هم نشته. لکه په سورة نحل کې 43 آیت کې الله فرمایي: وما ارسلنا من قبلک ولقد ارسلنا رسولا من قبلک. چې دا سورة مؤمن کې 88 آیت کې، همدارنګه په سورة روم کې په 40 آیت کې ولقد ارسلنا من قبلک رسولا، همدارنګه په سورة نساء په 60 آیت کې وما انزل من قبلک، همدارنګه په سورة الزمر کې په 65 آیت کې ولقد اوحي الیک والى الذین من قبلک، همدارنګه په سورة شورا په 3 آیت کې کذلک یوحي الیک والى الذین من قبلک، همدارنګه په سورة بقرې په 103 آیت کې کما کتب علی الذین من قبلکم، همدارنګه په سورة اسرائیل کې په 7 آیت کې سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا. دې آیتونو کې او د دې په شان نورو آیتونو کې هر چېرته چې د یو نبي یا رسول یا د وحی او کتاب لیږلو ذکر دی، د ټولو سره د من قبل او من قبلک قید لګېدلی، یعنې مخکې ستانه. د من بعد اشاره چېرته هم نشته چې من بعد لفظ ذکر وي. او 5م صفت د متقیانو هغه ایمان دی په آخرت ورځ باندې، یقین ساتل دي د آخرت ورځې،
یعنې متقیان هغه کسان دي چې هغه په آخرت باندې یقین لري. دار آخرت نه مراد هغه دار آخرت دی چې قرآن ورته کله دارالقرار وایي، قرآن کله ورته دارالحیوان وایي، او قرآن کله ورته عقبا وایي. او د الله رب العزت دا کلام ټول د دې د ذکر او د سختو حالاتو نه ډک دی. او په آخرت باندې ایمان او عقیده دا یوه انقلابي عقیده ده، نو ځکه الله رب العزت دا د متقیانو په صفت کې راوړي. په آخرت باندې ایمان او عقیده دا یوه انقلابي عقیده ده، ځکه په آخرت باندې عقیده د هغه عقیده ده چې د دنیا نقشه یې بدله کړه. او په آسماني تعلیم باندې د عمل کوونکو لومبی په اخلاقو او په اعمالو کې بیا د دنیا په سیاست کې هم د ټول عالم په مقابله کې یو امتیازي مقام دې ته ورکړی شوی. په اسلامي عقایدو کې د آخرت عقیده داسې انقلابي عقیده ده چې د دنیا نقشه یې بدله کړې. په آسماني تعلیم باندې د عمل کوونکو لومبی په اخلاقو او په اعمالو کې او بیا د دنیا په سیاست کې هم د ټول عالم په مقابل کې یو امتیازي مقام دې ته ورکړی شوی چې هغه د آخرت عقیده ده. او دا هغه عقیده ده چې د ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام او د ټولو شریعتونو کې دا عقیده مشترکه او متفق علیه عقیده ده، او د ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام نه داسې را روانه ده چې عین تر موږ را رسېدلې. نو ځکه الله رب العزت د متقیانو په صفت کې دا بیانوي چې وبالآخرة هم یوقنون، چې دوی په آخرت باندې ایمان او یقین لري. او په آخرت باندې عقیده د هغه عقیده ده چې په دې باندې پوره عمل کولو سره د اسلام په ابتدا کې داسې ښکلې معاشره او ژوند پیدا شو چې د مسلمانانو شکل و صورت لیدلو او چال چلن سره به خلک د زړه نه د اسلام عاشقان جوړېدل. آخرت باندې عقیده داسې عقیده ده چې په دې باندې پوره عمل کولو سره د اسلام په ابتدا کې داسې ښکلې معاشره او ژوند پیدا شو چې د مسلمانانو شکل و صورت به او د دیو اخلاق او کردار به چلیدل، خلک به د زړه نه د اسلام عاشقان جوړېدل او په اسلام باندې به مشرف کېدل. او یوې خبرې ته باید موږ او تاسو متوجه شو چې دلته الله رب العزت یوقنون ویلې، یؤمنون یې ونه ایلې، ځکه چې د ایمان مقابل تکذیب دی او د ایقان مقابل شک او تردد دی. په دې کې دې ته اشاره ده چې د آخرت د ژوند صرف تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې داسې یقین ضروري دی لکه چې یو څیز سترګو سره مخامخ وي او هغه تاسو وینئ. په دې باندې علما ښه پوهېږي چې وبالآخرة یؤمنون یې ونه ویلې، وبالآخرة یوقنون یې ویلې، ځکه چې د ایمان مقابل تکذیب دی او د ایقان مقابل شک او تردد دی. نو دلته چې یوقنون راوړی دې کې دې ته اشاره ده چې د آخرت د ژوند صرف تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې داسې یقین ضروري دی لکه چې یو شی تاسو په سترګو باندې وینئ. د متقیانو هم دا صفت دی چې په آخرت کې د الله تعالی په مخکې کېدل، حساب کتاب، بیا د جزا او د سزا نقشه هر وخت د متقیانو مخې ته وي. نو ځکه الله وایي چې وبالآخرة هم یوقنون وبالآخرة هم یؤمنون یې ونه ویلي. او هغه کسان چې د نورو حقونو وهلو دپاره په دروغو مقدمې جوړوي او د دروغو شاهدي ورکوي، د الله رب العزت د حکم خلاف په حرام مال ګټلو او خوړلو کې هغه لګیا وي، یا د دنیا د ذلیل مقصدونو حاصلولو لپاره د شریعت خلاف ذریعې او اسباب استعمالوي، هغه که زر په آخرت باندې د ایمان راړولو اقرار وکړي او په ظاهر شریعت کې به ورته مؤمن هم ویل شي، لیکن قرآن چې کوم ایقان غواړي هغه ورته حاصل نه دی. ځکه که هغه ته دا ایقان او یقین حاصل وی نو هغه به هیڅکله په دې بدبختیو کې مبتلا نه وی. د یقین مطلب دا دی چې یو شی ته په سترګو باندې ویني، نو آخرت د هغه حساب او د هغه کتاب ته باید په سترګو باندې وکتلی شي، د دنیا په مادیاتو باندې دوکه نشي، بلکې د خپل ژوند ټول د الله د احکامو او د الله رب العزت د اوامرو لاندې تیر کړي. او دغه د آخرت یقین او عقیده داسې شی دی چې د انسان په ژوند کې انقلاب راولي. نو د دې وجې نه د دې په نتیجه کې متقیانو ته د هدایت او کامیابي هغه انعام الله ورکړی چې الله رب العزت یې بیا په 5 آیت کې بیان کوي، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. متقیان هغه کسان دي چې بس همدغه خلک دي چې په سمه لار باندې دي، او دای چې په سمه لار باندې روان دي دا د هغوی د پروردګار د طرف نه دوی ته دا هدایت میلاو شوی.
او الله وایي همدغه خلک پوره کامیاب دي. اولئک علی هدن، متقیان هغه کسان دي چې دوی په هدایت باندې دي من ربهم د الله له طرف نه، و اولئک او دغه کسان هم المفلحون، دوی کامیابه دي، نور څوک کامیاب نه دي. الله رب العزت دې موږ د متقیانو نه وګرځوي. الله رب العزت دې موږ کې د متقیانو صفتونو ته ځای ورکړي او موږ دې واقعي مؤمنان وګرځوي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په بلې خپرونې کې به انشاءالله ان الذین کفروا سواء علیهم د دې ځای نه شروع کوو. نو تر بلې خپرونې